السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر زیات مهم خبر درکړم چې د آی سی سی تر ټولو نه مشهوره ټورنمنټ چې په ټوله نړۍ کې ټول نه زیات کتل کیږي آی سی سی T20 ورلډ کپ شروریزه ټورنمنټ ده. ډېر مشهوره ټورنمنټ ده چې په نن ویډیو کې د آی سی سی لخوا نه هندوستان ته یو قسمه اخطار تاسو ورته ویلی سئ چې هندوستان ته اخطار ورکړی ده او زه به تاسو ته وایم چې دغه ټورنمنټ به کله شروع کیږي او چیرته به ترسره کیږي. دغه مکمل تفسیر سره زه تاسو ته دغه خبر درکوم ځکه ډېر وخت وروسته آی سی سی د دغه په هکله باندې د کرکټ مینوالو ته یو خبر ورکړی ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. زه به تاسو ته وایم چې د آی سی سی دغه نړیوال جام کپ چې ورته ویلل کیږي چې په ټوله نړۍ کې ټول نه زیات کتل کیږي دا T20 ورلډ کپ چې ډېر مشهوره ټورنمنټ ده او هغه تیر کال دغه ترسره کیدونکی و اسټرالیا کې ترسره کیدونکی او بیا هندوستان چې کوم دوی کوششونه وکړل چې دغه T20 ورلډ کپ کینسل کړي او د هغه په ځای باندې دوی بیا آی پی ایل ترسره کړي. هماغه وسول هندوستان کامیابه سه بیا دغه شروریزه ورلډ کپ چې کوم هغه اسټرالیا کې ترسره کیدونکی و هغه خو اسټرالیا ته یعنې کال 2022 کې چې کوم شروریزه ورلډ کپ ترسره کیږي دغه به بیا اسټرالیا کې ترسره کیږي، خو دغه کال یعنې همدغه کال 2021 کې چې شروریزه ورلډ کپ ده دغه په هندوستان کې ترسره کیږي. اوس دغلته د آی سی سی لخوا نه هندوستان ته دغه ویل سوي دي چې یعنې موږ وګوره دغه ټول ټورنمنټونه ګورو، آی پی ایل هم د تاسو ګورو، پاکستان سوپر لیګ هم ګورو، دا نور ټورنمنټونه شروریزې لوبې ګورو او موږ ډېر جدي یو او دا وړې موږ حتما دغه شروریزه ورلډ کپ ترسره کوو. آی سی سی هندوستان ته دا خبره هم کړې ده که تاسو غواړئ چې موږ دا شروریزه ورلډ کپ په هندوستان کې ترسره کړو نو تاسو ته پکار ده چې آی پی ایل کې یعنی آی پی ایل په کامیابۍ سره تاسو په هندوستان کې ترسره سئ چې موږ تاسو باندې اعتبار وکړو لکه څنګه چې پاکستان سوپر لیګ په نیمه لار کې پرېښودل سوی ده نو دغه آی سی سی هم لږ غوندې ورخطا سوي دي. یعنې دوی وایي که چېرته موږ ته په نړیوال جام کپ کې دغسې پیښې رامنځته سولې دغه وایرس په دې لوبغاړو کې راغی نو موږ به بیا څه کوو. نو ځکه هندوستان ته واضحه دغه خبر ورکړی ده چې د تاسو دغه که تاسو غواړئ چې دغه شروریزه ورلډ کپ په هندوستان کې ترسره سي نو دغه آی پی ایل د تاسو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یعنې موږ جدي د تاسو دغه کار ته ګورو چې تاسو که چېرته آی پی ایل په کامیابۍ سره ترسره کړو نو بیا به دغه T20 ورلډ کپ چې کوم ده دغه به هندوستان کې ترسره کیږي. زه به تاسو ته وایم T20 ورلډ کپ چې کوم ده دغه به په کال 2000 یعنې همدغه کال نومبر میاشتې 18 تاریخ باندې شروع کیږي او همدغسې اکتوبر تر 30 تاریخ پورې دوام کوي. خو زه به تاسو ته وایم چې آی سی سی هندوستان ته دغه خبره هم کړې ده که چېرته موږ ته یعنې دغسې معلومات وسه چې هندوستان کې دا شروریزه ورلډ کپ چې کوم ده دغه نه ترسره کیږي نو بیا به موږ دا T20 ورلډ کپ چې کوم ده دغه به په دوبۍ کې ترسره کوو. یعنې دوی هم جدي دي ځکه دوی هم ډېر زیات تاوانونه کړي، نړیوال جام کپ کې ډېره زیاته پیسه آی سی سی ته ټولېږي نو دلته دغه خبره ډېره واضحه ده که چېرته آی پی ایل په هندوستان په کامیابۍ سره ترسره کړو نو دا T20 ورلډ کپ به په هندوستان کې ترسره کیږي او که چېرته دوی په کامیابۍ سره آی پی ایل ترسره نه کړو نو بیا به امکان لري چې دا T20 ورلډ کپ په دوبۍ کې ترسره سي. خو ښه خبره دا ده چې آی سی سی دا ورته جدي ده او دغه T20 ورلډ کپ چې کوم ده دغه به حتما که خیر په همدغه کار کې ترسره کیږي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.